یو ځل حضرت جبریل علیه السلام راغی رسول الله مبارک له. نو د حضرت جبریل علیه السلام په دې مخ کې لږ د خفګان اثراتو انسانی شکل کې. نو حضور پاک ته تپوس وکړ جبریل زه پریشانه غوندې نه وی الله رسول یم ولې وی نن ما ته خدای وی چې دوزخونه وګوره. نو ما دوزخونه وکتل نو خپه شوم ډېر چې دې ته به هم د خدای بعضې بندګان دننه کېږي. نو جبریل دوزخونه که دوزخه وی نه اووه دوزخه دي اووه دوزخه دي یو بل د پاسه دي الله رسوله یو لاندې طبقه یو بره 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 دې کې به څنګه په طبقو کې به څوک وی د الله رسوله ټولو لاندې طبقه کې به منافقین ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار. منافقین به لاندې پراتی. منافق پیژنې دو قسمه دی یو عقیدوي دی یو عملی دی. عقیدوي منافق هغه دی چې په زړه کې کافر دی په خوله مسلمان لکه عبدالله ابن ابی او د هغه ملګري زړه کې کافر په خوله مسلمان مونځ به هم کوي د سره. عبدالله ابن ابی به جهادونو لم ته مونځ به هم کو روژې به هم نیولې لیکن نه د پیغمبر دشمنو د دین دشمنو چې دا دین به کله تباه کېږي. نو چې څوک په ظاهر منظم کوي پټکې دیم وي ګیره دیم وي هر څه دی وي خو چې دړه نه د دین دشمني کې د اسلام به کله ختمېږي دا مسلماني به کله ختمېږي دا د مسلمانانو د عمل به کله تباه کېږي. دا منافق دی دا خطرناک شی دی دی بلاندې درجه کې. دا ګورې زمونږ په دې وطن کې بعضې خلک راوته دي خفه کېږه ما بعضې ښځې او سړي دي په دې کوڅو کې ګرځي د دین خلاف. مخکې ورځو کې سوات ته تلم سوات یو مولانا صاحب خبره کوله چې یو د انجیوس ښځه وه جنۍ وه دا خو بربنډې ګرځي. نو دا یو کور ته ننوته او په هغه کور کې یو ښځه ناسته وه د کور کار یې کو او مخامخ په اخور غوا تړلې شوې وه. ګوره اوس ښه د دین دی دشمنۍ ته اوس دا د انجیوس دا جنۍ چې دا نیمچلو پټی په سر ده او مټې ښکاره دي او لاندې پنډیم په ګیټیم ښکاره دي او نری جامې چولې دي او سر تور دی نیمه بربنډه ده. دا اوس هغه ښځې ته وایي ته څه کوې په دې کور کې هغه ښځې ته وایي او تی څه کوم خو د کور کار کوم که نه وی بار نه ګرځې وی بار څه کوم نه څه کار روزګار وی کار روزګار مې خاوند کوي که نه خطاړو بار وځې نه نه به دې کور کې هم که نه او زموږ پښتانه وي ښځې له خو یا کور دی یا کور دا ښکلې خبره ده. وقرن فی بیوتکن کورونو کې کښېنئ ولا تبرجن تبرج وزیر وځه خو د جاهلیت د ښځو په شانتې نه. نو زه خو په دا کور کې ناست یم ښه نو بار کار روزګار بار ته نه وځې نه ولې نو خاوند راوړي که نه خاوند راوړي ډوډۍ راوړي هر څه راوړي او ما ته ږدي او زه وله خدمت کوم. نو د جیو دغه جنۍ ورته وایي وایي ښه نو پته په دې غوا کې څه فرق شو دې غوا هم بار دنیا ونه لیده او تا هم بار دنیا ونه لیده ور اوس ښه دی تخرې ته دې غوا هم بار دنیا نه ده لیدې او تا هم بار دنیا نه ده لیدې. غوا له هم ګیا راوړي خوري او تا له هم خوراک راوړي خوري غوا هم خدمت کوي پی والا ورکی سوټې والا کوي او تم والا لګیا خدمت کوي. نو پتاو په دا غوا کې څه فرق شو دا ښځی په دې پوهېوله چې نیکبختې بار وځه وګرځه چې دنیا ووینې سړی یې اینې او ته یې نه یینې ته غوا کې څه فرق شو. وایي چې دا خبره یې ښځې ته وکړه نو دې کې د دې کور والا خره را دننه شوه اخري خبر په سارا سری کنه را دننه شوه. ښځه ورته وایي هغه انجوز والا جنۍ ته او دا خبره خو دې ټیک ده چې ما د غوا کې فرق نشته خو ستا او د خره کې څه فرق دی دا خرم بار ګرځي دنیا اینې او تم بار ګرځي دنیا اینې د خره کې هم پړې نشته او تا کې هم نشته چې په کومه لاړې دا خرم په ډیرانونو ګرځي او تم په ګندونو پسې بار ګرځي سړو سره هلکانو سره پوټولو کې شپې ډیرانونه نه دي هم آزاده او تم آزاده هم لږ ساعت له کور ته راشي تم لږ ساعت ته کور ته راشي هغه هم لګیا ده پیدا ته اخلي او بار چکرې تم نو تا او د خره کې څه فرق دی وی د انجیوس جنۍ دوپټه په سر کړو غریوال دا به خبرې به راته په ذهن کې کوي
کله به راته وي مړی په دا بچي علم څه لکې دا زړې خبرې دي خلک سپومې ته وختلو خلک کم خوا لاړلو ته کم خوا روانې خلک د سپومې ته نن ورته دي وخیږي زه به د رسول الله مبارک طریقو پسې ځم دین او ایمان به مې دی خلک دي دي د سپومې نه خو څوک نه منې کوم شریعت خو د سپومې نه څوک نه منې کوي خیجه د دې خلکو دا خیال دی چې ګنې دا شریعت یو تنګ شی دی نه شریعت تا د دکاندارۍ نه منې کوي کوا د یو پسې دوه جوړ کا دوه پسې درې جوړ کا شریعت تا د تجارت نه منې کوي کارخانې جوړولو نه دی نه منې کوي ځان له جوړه کړه د موټر نه دی نه منې کوي درې ځان له واله صحابو سره وخانو دا موټر دی د کور نه دی نه منې کوي ځان له ښه ښکلی کور جوړ کړه هغه زمانه کې هغه اوس دا دی شریعت ته د ځمکې نه منې کوي د صحابو ما راته تېره جمعه ویلي دي حضرت عثمان صاحب څونه مالدار عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه څونه مالدار حضرت طلحه دونه مالدار او دومره روپۍ به ورسره چې هغه دا غټې روپۍ به زنګ کېږي نو دا به په نوکرانو نه شوی صفا کولی دونه وي نو په میدان به یې واچولي نو اوښان به یې پرې ګرځول په هغې به یې صفا کولی عثمان صاحب څونه مالدار نو دا د خلکو دا خیال دی چې کني که ما چې ته په بچي علم وکړه یا ګیره مې پرېښوه یا پټکې مې په سر کړه یا د ملا صاحب ته نږدې شم یا د پیر صاحب ته نږدې شم نو بس زه په قلا کې بند شم او په کوټه کې بند شم نه ولې موږ به ډوډۍ نه خورو ته به نه خورې دا ملا به نه خوري دا خلک به نه خوري د دنیا دا ژوند به ته نه تېروې موږ به نه تېروو دا غلطې خبرې دي حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دونه مالدارو چې کله وفات شو په خزانه کې 450 کروڑه درهم پراتو درهم پاکستانی روپے نه 54 کروڑ 56 کروڑ شپږ 50 تا غټ خان سره دونه پیسې نشته دا خو خبره نه ده چې سړی عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دونه مالدارو څومره لوی پیر دی چې جزونه به په بحري تلل او سوداګري به کوي مال ګټل منع نه دي تجارت کول منع نه دي خو خدای باندې ری یو سړیو د امام احمد ابن حنبل ګاونډیو لور سټک به و لورو او چې مړ شو نو یو عالم په خوب کې ولید او تپوس یې تیو که چې وی قتل په یو خشته باغچه کې ګرځي او مسجد چرچې خوشحاله دی ورته ویې لکه لوره چې مړ شوې کوم خوا لاړې وی چې مړ شومه نو دې باغ کې جنت کې او احمد ابن حنبل سره په دنیا کې هم ګاونډي هم دلته هم ګاونډي اوس څه کې هغه سره دنیا کې هم ګاونډي هم دلته هم ګاونډي دا ملا صاحب راویښ شو چې راویښ شو د لور کور ته لاړ ښځې ته یې وله ور وډباو وی یاره یو تپوس ته نه کوم ستا خاوند خو ما ډېر ښه ولید خشته سپینو جامو کې په باغچه کې او دا د جنت نښې ښه که یو مړی دې په سپینه جامه کې ولید دا د جنت نښې د اسلام نښې برقه ابن نوفل متعلق اخو هغه زمانه کې مړو چې کومه زمانه کې له حضور پاک ته د دعوت ذکر نور راغلی چې خلکو ته وایي چې ایمان راوړی نو خدیجې رضی الله عنها دې تپوس وکړو وی الله رسوله ورقه خدا ویلي چې که زه جمدې پاتې شم او ته خلکو د وطن نه استې مدد به دې کوم او دیم ویلو چې دا کوم تعالی څوک راغلی دی په غار حرا کې دا هغه فرشته ده چې موسی علیه السلام لراتله خو تا چې کله د ایمان دعوت ورکو د هغې نه مخکې مړ دی نو کم ځای دی ورقه حضور پاک ورته وی ما په سپینه جامه کې په خوب کې لیدی دی او چې په سپینه جامه کې دی څوک په خوب کې ولید دا د ایمان نښی نو هغه ملا صاحب هغه ښځې ته وی د لور وی ستا د خاوند څه عمل کو ما ښکلې جامه کې باغچه کې په باغ کې ولید او صاحبه خوشحاله دی چې هلقدمي کوي وی د احمد ابن حنبل ګاونډي یاره وی زما خاوند خو داسې عمل نه دی کړی دغه مونځ او دس پې کوو چټکې و نور څه عمل خو نشته یاره یو دوه عمل دي یو عمل یې دا و چې کله به بانګ وې او د ده سټک به په لاس کې و او اوچت کړی به او اوسپنه له به را براو نو چې بانګ به وې نو سټک به اوسپنه نه براو غاړې ته به کېښود جومات ته به روان شو نیمګړی کار به هم په ځای پرېښود لکه یو سړی خو وایي چې دا شی مې اوچت کړی دی ودرېږه راوخو به بروم که نه ودرېږه دا اوسپنه ګرمه ده دا رانه یخېږي مونځ ته خو لا نیمه ګنټه شته
دا ګرمه اوسپنه به ووامه رانه یخیږي اسکاره خرابېږي دا به نیغ کم نو بیا به مونځ ته خو لا نیمه ګنټه بعد خو نیمه ګنټه مخکې نه زه چې به د الله نوم واورېد نو سټک که به اوچته مو نو رابرو بیا نه بس کې به یې ښود او مانځله به روان شو د الله نوم دی ته وایي او دویم څه دویم دا چې دی به اکثر بره په چت ودو امام احمد ابن حنبل به هلته ودو خپل کور کې نو ده ته به ښکارېده نو ده به وي یا الله ارمان چې دا بچي مې نه وي ارمان چې مالدار وي ارمان چې اوزګار وي نو ما به دغسې عبادت کړی چې احمد ابن حنبل یې کوي خو څوک هم ټوله ورځ بچو له سټک وه نو د شپې بیا چې مونځ وکړم ماسخوتن نو خوب راشي لاسونه مې خوږېږي نو بس وده شمه نو راپاسم سر مانځله ځمه الله به چیرې ښه ده که دا نه وي نو ما به هم دغسې چل کوم الله که دا کار مې نه کولی دا سټک مې نه و او لږ مالدار وي نو ما به هم د شپې عبادت کوم نو د شپې یو شپې تهجد نه دي کړی خو چې په ډډه به واوړېد او احمد ابن حنبل به یې ولید چې هغه مونځ کوي نو دا ارمان به یې وکړ دا ارمان ګوره الله څومره غیرتي ذات دی د خدای نه غیرتي ذات بل شته ووایه شته نشته دومره الله غیرتي دی دومره غیرتي چې هغه د الله د نوم احترام او مانځله فورا منډه وه او د امام احمد د عبادت متعلق سوچ کول او تمنا او فکر من کېدل رب ذوالجلال جنت هم ورکړو د احمد ابن حنبل ګاونډی په هر کیف نو څوک به راته دا وایي دا مولیان دا خلک زاړو ته رسوي هلکه ملا دې نه منې کوي دین تنګ تروش نه دی خپل عبادت کوه تجارت کوه زمینداریم کوه او بخورلم هر څه خو چې بانګ ووایي او درته آواز وشو الله اکبر او درته وایي چې حی علی الصلاة باس دی وخت کې کستا د زرګونو روپو تاوان کېږي نو هغه تاوان نه ځان بچ که دکان جرنده کا خو زه په منډه او بخور دی او به دې په خوشې که په باړی بلې باړی ته سورې وکړه چې بل خوا زه مانځله بس زه خدای اواز درته د الله د طرف نه شو ژبه د مؤذن ده ژبه د بنده ده ژبه د نیازلي ده ژبه د زید عمر بکر ده خو اواز د چا د طرف نه دی الله نه دا نمایندره د خدای ور دې پټې خبرې ته سوچ کوم دی کې ډېر لوی کمالات دي دا نمایندره د خدای حی علی الصلاة منزل راځه شبه او حی علی الفلاح قد افلح من تزکا او چې تا کومه کامیابي غواړې هغې له راځه منډه وه منزل راځه د خدای د نوم احترام وکړه د خدای د نوم احترام وکړه او منځه ته ودرېږه نو موږ څوک نه منې کوو افسرم شا ډایرکټرم جوړ شا ډاکټر دې مزوی جوړ کا انجینیر دې مزوی جوړ کا کارخانم جوړ کا لس موټرې والا لس بنگلې جوړ کا نه منې کو شریعت نه منې کوي خو الله ما یې روا منځ ما یې روا خدای ما یې روا نو جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام ته وایي چې لاندې کومه درجه ده او طبقه د منافقین دي پکې دا غي د پاسه طبقه کې هغه خلک دي چې خدای نه مني دا غي د پاسه چې کومه طبقه ده شپږمه طبقه نو هغه طبقه کې مشرکان دي دا غي د پاسه طبقه کې مجوسیان دي دا غي د پاسه طبقه کې يهوديان دي دا غي د پاسه طبقه کې عیسایان دي او اخلومبه طبقه کې بستا د امت فاسقان فاجران او چې جبريل علیہ السلام دا خبر وکړه د رسول الله مبارک رنگ بدل شو جبريل علیہ السلام لال او حضور پاک کوټه ته ننوت فرض منزله براوت مونږ به کو بیا په پتیزه ته کوټه ته فرض مونږ به کو راوت په پتیزه به تو او رنگ بدلو صحابه حیران دي چې خدای د په نبی رسول الله سره چلو شو نن خو درې مروز ده نه چا سره خبرې نه اترې نه بیبیانو سره خبرې نه اترې بس فرض مونږ کې کوټې ته منډه وای داسې چلو شو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغې دروازې وډه بوله السلام علیک یا رسول الله الله رسول پتا دې سلامي جواب ورنکړ دنه به وعلیکم السلام ویلي خو وینه رول
ابو بکر صدیق درې आवाज او شریعت کې امدادي کې درې आवाज دي چاته او کله جواب درنه کې بیا دا واپس راغ. حضرت عمر صاحب ته وی عمره حضور پاک دا څه چل شوی چا خپه کړی دی چا استغه ویلې د څه مسله څه ده فرض مونږ لروزي او مونږ کې نیک په منډه جمعه ته کوټې ته دی او وردان پسې بن کې. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورغه خو جذباتي اغم درې در سلام واچو جواب ملو نشو. سلمان فارسی ته وی چې سلمان فارسی رسول الله مبارک ستا متعلق وی چې د موږ د اهل بیتونه ته ورشه هغه ورغه درې اوازونه وکړه ختم جواب ملو. علي صاحب ته ورته زومه مې او ترزوی مې ماشومې له تورشه هغه درې در سلام او چاتم جواب ملو نه. هغه وی چې ورګه فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وی فاطمه رضی الله تعالی عنها را دروازه وهلا جواب نشو. په دریم ځل وته وی بابا الله رسول فاطمه ما ته ور کولاو دروازه وته کولو دوری ورننه وته دن درې مروز دا درې مروز چا سره خبرې نه کې بیبیانو سره نه ملاويږي او چې منځو کې فورن کوټې ته راځي څه چل شوی چا تکلیف کنزل څه شوی دی. حضور پاک وته قصه وکړه وې زما امت کې کم فاسقان فاجران دي به پړم به درجه کې پرې نو فکر منیم د امت ته پاره فکر چا د پاره شو امت ته پاره دلته ناستم ورته منځونه ورته په خلوت خانه کې کومه او دا چې مونږ ورته دغه وایو څه ورته وایي خلوت خانه ورته وایو ځان لځای ورته وایو دې کې ناستم ورته الله آیت نازل کا لسوف فلسوف يعطيك ربك فترضى در به کم چې تاسو غواړئ ښه خوشاله به دې کم خیر دی. دا غي نه پس نبی علیہ السلام راووت چې فکرمن بشو مستبودید الله ته متوجه شو در به کم نو بیا به رسول الله مبارک فرمایي سفارش وکوم سنا سبا الله سزا مور کوي چې دا د ګناه ګن تللی شي خو چې څومره سزا ده نو هغې کې به ډېر زیات د رسول الله مبارک په سفارش معافیم کوي. خو د هغې نه مخکې هم ډېر غمونه شته ځن قدن مخکې دی ښه او د قبر عذابونه مخکې را روان دي. زما رونو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي قد افلح من تزکا تو کامیابی غواړي په حقیقت کې کامیاب هغه سړی شو چې هغه ځان پاک کا عقیده خراب لري کړه پاک او ساتله او عمل پاک او اخلاق ښکلي کړل وذکر اسم ربه خدای یاد کا منځ کا دا پاک سړی. لیکن الله بیا رسو سوی بل تؤثرون الحیات الدنیا دا نه و چې دنیا کسب کې نه نه د دنیا کسب خو دی تؤثرون الحیات الدنیا دنیا په آخرت غوره کې دا نه و چې دنیا ګټه آخرت پرې دی نه 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 دنیا په چا غوره کې په آخرت د آخرت د ګټې وخت کې دکان نه بندې د مانځه وخت کې او بخور نه بندې د مانځه وخت کې موټر نو درې پلار نه اختیارېږي هلته جمع ولاړه ده والآخرة خیر و ابقا الله وی خیرت ګور ډیر بهتر دی د دنیا نه دا خو لګي ورځې تیرې بشي د آخرت جون خو نه خلاصېږي. ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم و موسی دا نصیحت ما یوازې تاسو ته نه دی دا مخکې قومونو امتونو تام دا قسمه نصیحتونه ما کړي. زمارونو موږ به دنیا هم کوو د دنیا تجارت به هم کوو خو دنیا با پا آخرت نغوره که و آخرت باول نمبری دنیا با دویم نمبری.